الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طول من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. وخرج البيهقي بإسناده عن علي بن حسين عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين. اللہ پاک فرمائی سورة بقرہ کی: ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. نزدیواله مکوئ د خپلو بیبیانو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوئ په جماعتونو کې. د دې آیات مطلب دا دی چې کوم سړی په اعتکاف کې کېناستو نو اگر چې روزه ماته کی سړی نو روزه ماتي نرستو مسله دا ده چې روزهدار باندې بیا خپل بیبي حلال شي، خوراک سکاک جایز شو نو دارنګي کورواله هم جایز شو. خوراک سکاک سر روزه ماته ده کنه روزه کې منو، کوروالی سرم روزه ماته ده نو دا منو. چې اوس ورځ تېره شوه شپه شوه روزې ماتي نه تر پښمني ختمېدو پورې تاسو ته خوراک سکاک جایز دی نو کوروالی هم جایز دی. خو البته اعتکاف والا خبره جدا ده چې کله یو کس په اعتکاف کې کېناستو نو د باندې په حالت د اعتکاف کې د شپې هم کوروالا ناروا شو. کوروالا سره نزدېکت، خپل بیبي ته نزدېکت جما په د حرامه ده، لکه څنګه چې د ورځې حرامه وه روزه کې حرامه وه. د آیت مطلب باندې پوه شوئ؟ چون کې په روزه کې د ورځې کورواله منو نو الله فرمایل: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. د شپو د روزو مسله دا ده چې جایز ګرځولې شوي دي تاسو ته په شپو د روزو کې نزدېکت خپلو بیبیانو ته. الرفث عبد الله بن عباس صاحب تفسیر کوي کورواله خپلو بیبیانو سره. بیا فرمایل چې دا جواز ګوره د غیر معتکف د پاره دی. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. نزدېکت مکوئ د خپلو بیبیانو ته په داسې حال کې چې تاسو په اعتکاف کې ناست یې. نو د دې آیات نه یو دا مسله معلومه شوه چې اعتکاف قرآن نه راغلی دی، قرآن نه ثابت دی. والعاکفین والرکع السجود قرآن کې نور ځایونو کې راغلی دي. اعتکاف کوونکو د پاره د مسجد حرام صفایي وکړي الله فرمایي. دویمه دا مسله د دې آیت نه معلومه شو چې اعتکاف به په جومات کې وي. وانتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف به په جومات کې وي. مسنون اعتکاف د جومات نه خارج نه کیږي. سنت اعتکاف د پاره دا پکار دي
چې داسې یو ځای وي جومات وي چې 5 وخته جمع پکې کیږي ځکه جمع سنت مؤکد ده یا واجب ده د ځینې عالمانو په نظر نو د اعتکاف نه ضروری ده دی وجنه مسنون اعتکاف په جمعات کې مقرر کړي دي او زنانه په کور کې اعتکاف کوي نو یو ګټ با ورله خاص کړي شي او پای کې به دا منځونه کوي نو دا د دې لپاره مسجد شو اخو بل جمعه ته نزي کنه مسجد البيت شو کالو سر په کور کې منځ کوي چې یو زید هغه د پاره د عبادت په غرض باندې خاص شو نو دا په حکم د جمعات کې شو دی بی د پاره د دغه صادرونو نه یا د دې وړې کوټې نه بدا بهر بغیر د ضرورت نه د کور برانډې ته یا بلې کوټې ته ناراضي کله دغه خاص زین را دی خو شو نو د سې مثال دی لکه دا سړی اعتکاف والا چې جمعات نه بار شي څوک چې په اعتکاف کې کېناستو نو دا ټول حدود د جمعات چي دي دا استعمالول شي تا خانه برچت مینس چت دا د جمعات دي البته سبیل چې کوم ځای کې مز نه کیږي نو دا جمعات نه دي شرعا زموږ د جمعات تو غوري تاسو دا کوم بریټ چې د دیوال داشین پیپ چې لګیږي وته غوري شابس دین اخوا جمعات نه دي امونګه سبیل جوړ کړي نو اعتکاف والا به بغیر د ضرورت نه دی ته نه ورزي که ورغو نو اعتکاف ما چې اعتکاف وي په جمعات کې ساره دل په ټول اعتکاف کې ګرانه خبره ده چې جمعات نه بنوز خدای مکه که په جمعات باندې اورم لګیرو او څوک د جمعات نه اوته نو اعتکاف مات شوی دی او ګناګار بیان نه دی لکه چې اوس دا معذور کده چاپلار وفات شو او د اعتکاف نه وروته جمعات نه وروته اعتکاف یې مات دی ګناګار نه دی اعتکاف کې رکن دا دی چې جمعات کې به حساب نو په ټول اعتکاف کې ګرانه خبره ده چې ساره دل په جمعات کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روزي په میاش کې په اعتکاف باندې ډیره زیاته پابندي کړې ده چنانچه هغه چې کله مدینه طیبه ته تشریف یوړ نو لس واړه کاله یا نه کاله هغه اعتکاف نه دی قضا کړي یو کال ته نه پاتې شو د عذر د وجنه نو په بل کال بیا شل ورځې اعتکاف وکړو اعتکاف ډیر ضروری دی په اعتکاف کې زما په خیال د ټول نه غټه خبره ده دوی افیدا چې څوک اعتکاف ته کېناستو نو دې سړی ته یقینا د ليله القدر د شپې عبادت نصیب شو بس دا مونږ فیصله کولی شو چې دته ملاو شو ليله القدر ځکه د کور پرې خو کار پرې خو ژوند دی نور پرې خو د دنیا او راغه په جمعات کې ډیره شنو به دا عبادت ته کنه عبادت خو صرف منست نه وای کنه په مسله پیږي دوستان بل الویا فائدہ په اعتکاف کې دا ده چې دې سره سره روزه محفوظ کی غلط خبرونه فضل ګرځیدونه درېمه فائدہ په اعتکاف کې دا ده حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی چې اعتکاف کوون کې د سی مثال لري لکه د الله په در کې سي دی رشي او د الله په در کې چې څوک دی رشي نو خدای د چا خبره نه رد کوي و اعتکاف کوون کې د الله دروازه وهون کې دی او الله ته پننوات باندې راغله سړی دی د خپل ګناهونو بخنه غواړي خدای د اعتکاف بل لوی فائدہ ده چې په اعتکاف کې دعاګانې قبلي د معتکف سړي دعاګانې قبلي
د ټولو نبی فائدہ په اعتکاف کې بل ده چې دا د نبی علیہ السلام مبارک معمول دی چې هغه به د رمضان اخیره الله سورہ په جمعات کې در نه تیرولې تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت تو اس کو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں شکل او عمل او زندگی دی اخیره الله سورہ د پیغمبر سره مشابه کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې چا د الله سورہ اعتکاف وکړو نو په دې اعتکاف باندې الله دې بنده ته د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب ورکړي د 2 حجونو د 2 عمرو او چې اعتکاف وي ډیر خلک خو د کېدو ترش اله خوب پورش دا سه اعتکاف کوون کې ملي دي چې تراویح نه کوي او اعتکاف ته ناست سرګټس کی نسوار شي نه لا یعنی کارونه جمعه ترادن نه کی نو اعتکاف والا لپاره دي چې ځان په اعتکاف کې وساتي چې اعتکاف تکینه چې ځان په اعتکاف کې وساتي اگر چې یو سړی نسوارو نه تنګي نه کزان چې واخلي نو مسله دا چې د لټرین ته لاړو ابل کار بم کوي او دسماته او چونډه دې مولګي ځکه دې خو راغله او دسماته لده کنه نو دلته اوس په لټرین کې چې د جمعات نه بار ځای دی دا تور ګوړه استعمالول شي ځکه چې بیا دلته راشي او په تراور کاتونو باندې د سر نه خلاصي او سبق نشي ویلي نغې نه خدای د چلته کې کله او دسماتی تکیناستو بس ودی لګی خو مستقل بنسوارو د پاره نوزي او دسماتی ته چلاړو بسلته دیو لګی پیش منګي خو ته سمنا او اعتکاف دی نه بریدي نه چې نسوار چوب نه اعتکاف نکو نه نسوار لټرین کې چا وکړ جمعات کې ماچ خ کار نه دی او اعتکاف پر خودل ندی په کار خبره دی پوره کوم اعتکاف سنت کفایي دی چې په یو جمعات کې خدای مکه یو قسم کې نه ناسو ټوله محله په ګناګار اعتکاف په جامع مسجد کې پکار دی او کوم ځای کې چې علما وي دینی طالب علمان وي ستا استاد وي نو مفسرین او فقها وي دلته استاد جمع ډیره ثواب لري لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه الله فرمای قران مجید کې هغه جمعات چې په اخلاص جوړ شوی دی ډیر لایق ده چې ته پاغي کې منځ ته ودرېږي نو امام جساس احکام القرآن کې د دې آیت په تفسیر کې لیکلي دي چې کوم جمعات کې دینی خلک ډیر وي طالب علمان وي عالمان وي خلک نیکان وي د هغه جمعات جمع د نورو جمعاتونو نه زیات ثواب لري ځکه خو الله خپل پیغمبر ته وایي چې لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه ډیر لایق ده چې تدې کې ودرېږي مانځته امام حموی په شرح د اشباح والنظائر کې لیکلي دي او دا قول مفتی محمد شفیع صاحب جواهر الفقه دریم جلد کې لیکلي دي چې طالب علم به د خپل محلي جمعات پریدي او د خپل استاد پسې به منځ کوي او دی جمع کې زیات ثواب دی دتا ځکه دی کې یو فائدہ ده چې د په علم کې ترقی کیږي د زده کړه کوي منظم شو طالب علم به حال شو دغه شانتي جامع مسجد چې د جمعې منځ پکې کیږي په دې کې اعتکاف بیا بهتر دی ځکه چې د جمعې منځ د پاره دینه وتل نشته دی او فضیلت ورله حاصل دی او که یو سړی د جمعات کې اعتکاف تکیناستو چې الته د جمعې مون نه کېدو د جمعې منځ د پاره بده د ماسپخین چې کله اذان وشي زیبا غزیتا چې کوم ځای کې د جمعې منځ کې د جمعې منځ چې کله وکي او سنتو کې بیا به فوري واپس راځي او کچرته کې فرض کې
او سنت ول واپس خپل جمعات ته راځي ټیک ده او که سنت یو کول ته بیا سنت ته ایثار شو ټیک ده او کوي چې دا نور ورځ هم دی جمعات کې تیروم او سابقه چې غیر جمعي ولا مسجد دی اغه ل ناراضم نو بیا مې اعتکاف وشو هم جمعات ته کنه په دې خبره په حالت د اعتکاف کې او د سماتی د پاره بهر وتل شي او ځینې عالمان وایي چې بعد د پاره بار وتل شي انسان سره خدا خبرې تړلې کړه د جمعات د حدود کې دي مرغې نه خوشي کوي د جمعات د حدود نه بار شي ځکه د فرشتو ماحول دی نو په عذابي اختیاري طور دی نه خوشي کوي دلته مرغې خوشي کول خو پیژنې کنه او چې کو د شو یا خوراک کاکو خوبو دا د جایز دي دا شانتي د چا کور کې سوک نه او د په اعتکاف کې ناشتي روزي ماتي د پاره دیتلی شي چې کور نه راوالي خو خري بیا کور کې نه دلته براسي کبل سوک ماشوم هم نو دراوړل سوک نو دا ضرورت ته خوراک طبيعي ضرورت دا شانتي خدای مکه ک بیمار شو او ډاکټر ولا دلته نه راتلو او د سي صورت حال کېدو چې دی بوله زینو بیا اجازه شته نن کوشش دي تاسو کوي چې دلته ولا ډاکټر راشي چې خو کیږي کنه دغه شانتي مساله ده چې یو سړی د جمعات ورته لکه یو د په اعتکاف کې ناشته او جمعات دا ور لګ بار دی نو دې د پارم دیل ته ورته شي دا ور ځان په سکونډه کې د فتنو زمانه ده که د جمعات دروازه کولو وینو ارسنګ خلق په اړه معاشره کې دې کې اجازه شته ده دغه شانتي فقها وایي که د جمعات اذان خانه د جمعات د حدود نه بهر وا او د اذان وختو نو اذان د پارم دی اذان خانه تتلیش دا شانتي کچا باندې تقاضا رااله او دس په وړېدو او په جمعات کې حدود د مسجد کې د لامبلو تنظیم نو بار لامبلو د پاره دیتلی شي په اعتکاف کې بس کوي د قران تلاوت بکې د اول صف جمع بکې صف اول بن پری اعتکاف کې کینې او په اخر صف کې ولاړی صف اول ډېر اهم دی چې اذان شي تسبیحات ذکر تلاوت دعاګانې بکې مسنون نفل بن پری تراون علاوه تهجد اتر رکعات اشراق سلور رکعات یا 2 رکعات د زوال 12 رکعات یا 3 رکعات د سلور ماسپخین نمخ کې د چاش منز 2 رکعات یا 3 رکعات او دارنګ د زوال نمخ کې یو سلور رکعات نفل ماسپخین سنت بیا ما ذکر د فرض نمخ کې سلور رکعات نفل ما خام منځ پس شپږ رکعات نفل یا 10 رکعات نفل د دې پابندي بکې تلاوت بکې ذکر بکې دینی مسائل به یو بل سره اړي دینی کتابونه بګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې یو مسلمان رور په حاجت کې پاسې دو چې یو مسلمان خدمت وکي او دا غي ضرورت پوره کړي الله به دې سړی ته د 100 کالو د اعتکاف ثواب ورکړي د الله درزاده پر دی مسلمان حاجت پوره کول د پر پاسې دی نو الله تعالی د 100 کالو د نفلی اعتکاف ثواب درکړي او چا چې یو ورځ اعتکاف وکړو یو ورځ اعتکاف نو الله به دا سړی د جهنم نه د دریو خندقو په فاصله باندې لري کی یو خندق او بل خندق د مشرق نه تر مغرب پورې چواله دومره لري نو په یو ورځ اعتکاف باندې درې چنده د مشرق نه مغرب پورې څومره فاصله ده لري سړی د جهنم نه ګرځي اعتکاف کې څومره لوی ثواب دی او روایتو کې راغلي چې اخیری 10 د رمضان اعتکاف وکړو الله به د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب ورکړي اعتکاف ته چکینی نو په شلمه روزه د نور ډوبېدو نه مخکې بکینی او زنانه چې اعتکاف ته کینی نو خاون نه به اجازه تلی نګه د خاون خدمت د خاون اطاعت د هر عبادت نه زیات ثواب لري د خزې لپاره نه به د خاون په اجازه باندې اعتکاف ته کینی
که خاوند نه اجازه وانه غشتو او اعتکاف تکې نستا نو خاوند سره د اختیار شته چې بده د اعتکاف مات د خزل بیا د عبادت خبره ده لوی عبادت ده چې د خاوند زړه ساتي د خاوند عزت ساتي د خاوند تابعداري وکړي که آخرت ګټي نو آخرت ګټه ده دا د ځکه وی فقها چې اکثر خزي مکاری وي د عبادت په نوم باندې د کور د کار نه ځانو باسي او د روزي میاش کې خو د کور کارونه وي د خاون خدمت وي نو دې د پاره څوک دا باندې جوړ نه کی شریعت کې خډل وی حکمتونه دي او کله چا کور کې زنانه زیاتی وي په کاردار چې مونږ ول د اعتکاف اجازه ورکو دې سره زموږ په کورونو کې اولاد کې عمر کې رزق کې برکات راځي الله رب العالمین دې موږ ټول ته د اعتکاف توفیق راکړي او رب العالمین دې د ټول مسلمانانو تراویح ختمونه روزي اعتکافونه قبول کړي نو اعتکاف د ټول نه بهتر مسجد حرام کې دی خانه کعبه کې الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي بیا مسجد نبوي شریف کې دی بیا بیت المقدس کې دی بیا هغه مسجد چې مدرسه وي جامع مسجد وي علما طلبه پکې وي او دا غینه بعد بیا عام جامع مسجد او دا غینه رستو داسې جمعات کم از کم چې 15 وخت پکې جمع کیږي په دې کې اعتکاف پکار دی الله کریم دې زموږ اعتکافونه قبول کړي الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول ته د اعتکاف مقرره کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین